د پاکستان نه به تاسو خپل د موبایل په ترو باندې په گلف کنټریز کې یا په یورپ کې جاب څنګه را پیدا کوي. زمونږ ډیر ځوانان په پاکستان کې بیروزګار دي او هغه کوشش کوي چې یره سعودي، دوبۍ تراشي، قطر تراشي. وطنوالو په پاکستان کې دننه تاسو خپل د موبایل نه ځان جاب زوم کته شي، ځان له ویزه هم را پیدا کولای شي. ځکه د هر انسان دا سوچ یره چې ما د خپل مور او پلار د پاره سو کړې، د خپل ځان د پاره مې سو کړې. زه درته داسې یو طریقه درخایم وطنوالو چې تاسو انرژي سمري هغه په تاسو باندې ډیفرنٹ کوي چې تاسو د ورځې څومره کسانو سره رابطه کولای شئ. که زما دا ویډیو هر مسافر ګوري وطنوالو دا هغه کس ته ورولېږي کوم چې په پاکستان کې بیروزګار دی، ځان له په ویزه پسې ګرځي یا په جاب پسې ګرځي او یورپ یا داسې سعودي گلف کنټریز ته راتلل غواړي. راځئ چې دا مکمل طریقه درته د موبایل په سکرین باندې وښیم. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک شیر کړئ، ویډیو د ځان سره سیو کړئ. که وسته سره موقع نه نو په بعد کې بیا وګورئ او هغه کس ته ور شیر کړئ کوم چې په جاب یا په ویزه پسې ګرځي. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. دین علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی، هغه سره لازم سبسکرایب کړئ. که څوک ما سره رابطه کول غواړي زما انستګرام ته راشئ، زه به در سره په خپل باندې کانټیکټ کوم. دې لپاره به تاسو خپل ګوګل کولاو کړئ او په ګوګل په سرچ کې به تاسو ولیکئ فایل VCR. دا څنګه چې ما تاسو په سکرین باندې شو کړی دی هم دغه سیم ټو سیم سپیلینګ به تاسو ولیکئ او بیا به په دې اولنی ویب سایټ باندې تاسو کلیک واخلئ. چې ویب سایټ تاسو کولاو کړئ په دې کې به تاسو ولیکئ سورس بریو او بیا به په دې سرچ باندې کلیک کړئ. په سرچ باندې چې تاسو کلیک کړئ تاسو ته به د اولنی اور ارټیکل شو شي، تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. بیا به لږ لاندې سکرول کړئ. چې سکرول کړئ نو تاسو په دې ګیټ ناو باندې به تاسو کلیک واخلئ. تاسو ته به دا ویب سایټ کولاو شي وطنوالو. دا تاسو کتلی شئ چې دا بالکل جنون ویب سایټ دی، د پاکستان د ګورنمنت سره دا رجسټر دی. ټیک شو په دې کې تاسو د سعودي، دوبۍ د هر ځای ویزا ځان له جاب کته شي. صحیح ده. په دې 3 ډاټس په کلیک کړئ، لږ لاندې به سکرول کړئ او په دې فورن جابز باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته کې به تاسو چې کوم دی د ټولو نه اول به کې تاسو کنټری سلیکټ دا تاسو کته شي. په دې جاب ټایټل کې به تاسو هغه څه ولیکئ چې تاسو یې که تاسو انجینیر یې هر څه چې لاندې پرمیشن نمبر دا به هم پرېږدئ، لایسنس نمبر به هم پرېږدئ، لایسنس ټایټل دا به هم پرېږدئ. په کنټری کې به تاسو کنټری سلیکټ کړئ، تاسو چې د هر کنټری دپاره کوئ. ټیک ده. په سیلري کې به تاسو منیمم میکسیمم سیلري چې واچوئ ما 2500 واچوله، چې تاسو څومره غواړئ هغه به ور واچوئ. بیا به منیمم سیلري تاسو لاندې 3000 پورې ور واچوئ. ټیک شو. ګورئ په دې کې ما بره په جاب ټایټل کې ډرایور ولیکو، لاندې مې سکرول کو نو دا تاسو کته شئ چې دا زموږ سره شو کېږي. جاب ټایټل چې د هیوي بس ډرایور دوی ته پکار دي، دا به بیا داسې سکرول کوئ نو د دې دا ټوټل جابز دي، دې نه پس سیلري ده نو 2500 درهم د دې سیلري ده. ټیک شو. او د دې یو پکې 3000 ده، د دې یو 2800 ده. پلیس اپ ډیوټي دوبۍ، یونایټډ عرب امارات. دې خوا چې تاسو راشئ نو دا تاسو کته شئ دا زموږ سره ایجنسیانې دي، دا پرمیشن نمبر دی، دا ګرانټ ډیټ نو دا زموږ سره د دې ایجنټس چې دي دا هغو اډرس زموږ سره دا شو کېږي. دې ځینه د دې سره بیا تاسو رابطه کولی شئ. دا مکمل ډیټیلز شو. اوس که تاسو ته یو جابس په کار وي، فار ایگزامپل په دې هیوي ویکل ډرایور به تاسو کلیک کړئ، دا تاسو ته راغی. چې دا راغی نو دا تاسو کته شئ په کم جاب باندې چې تاسو کلیک کو نو د دې هر څه جاب بینیفټس هم تاسو ته دلته کې شو کوي. دا دی جاب بینیفټ. دا داسې سکرول کوي نو دې کې د فری اکومنډیشن پکې شته، فری فوډ، یس 3 میلز، فری ټیکټ، آیر ټیکټ، ریټرن ټیکټ، فری میډیکل، هیلث انشورنس، فری ټرانسپورټ، ادر ویزا پرووایډډ. ټیک شو. او دا د ایجنسی والا دا ویزا چې د چا سره ده نو د هغه نوم دی نسیم احمد خان. ټیک شو. او دا ایډرس دی پلیټ نمبر 123 سیکنډ فلور، ملک پلازا، میا 4 روډ، راولپنډي، پنجاب. دا د موبایل نمبر دی. ټیک شو. لاندې ورسره پیکس نمبر هم شته، ایمیل هم شته. نو په دې کې تاسو داسې ځان له جاب سره وباسئ او بیا د دوی سره کانټیکټ کوئ، په وټساپ ورسره رابطه کوئ چې زموږ به څومره خرچه راځي، څه حساب کتاب کوئ، مکمل ډیټیلز باندې ځان پوه کوئ. دا بالکل جنون څیزونه دي. ټیک شو. که دوی ستا سره دوکه کوي نو سبا ورځې بیا تاسو په دې باندې چې کوم دی FIA کې کیس هم کولی شئ. نو دا بالکل جنون څیزونه دي. په دې کې تاسو په ګلف کنټریز کې هم کولی شئ، ترکي دغه ممالک کې هم کولی شئ. ډېره مننه. د خپل ځان خیال ساتئ. که بیا هم صحیح نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ. د الله په امان.